دا غیر بعد دا سوال لے چې د قرآن ښکلول څه حکم لري او دغه شان د قرآن په وخت کې چې تلاوت په وخت کې د عقیده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی چې په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته چې قرآن ښکلوه، په دې څه دلیل نشته، دې په مشروعیت باندې څه دلیل نشته الا دا چې د اکرمه ابن ابي جهل صحابي چې کوم دی رضی الله عنه دغه نه ثابت دي چې هغه په قرآن ښکلوه وایي چې د زما د رب کلام دی، اگر که بعض علما دې په سند کې څه کلام کوي. حاصل د خبرې دا دی چې دې ویل چې قرآن ښکلول دا یو ځان له عبادت دی او د دې اجر دی او دا مشروع دی، نو دا خبره کمزوري په دې باندې هیڅ دلیل نشته. او که چېرته سړی ښکل کړي او یا تیولي او روالي ښکل کړي نو په هغې کې به څه حرج نه وي. خو دا ډېر ښکلولو والا بې ګوره پوهېږي نه او ډېر هغه پوه چې ښکلوي نه. کمې وغوره دي دا کم چې پوهه دي او ښکلوي نه، دا غوره د هغې نه چې صرف ښکلولو ته یې کار ویلی دی، د ښکلولو مشین دی او نور په دې پوه نه دننه پکې څه دي او نه بې ځان پوه کوي. لکه ډېر خلک زمونږ هغه داسې دي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قرآن که په المارۍ کې لږ داسې ویني چې اخوا د خوښیو زر یې سیده کړي، بیا روالو ښکلي کړي او ښکلی غلاف وله جوړ کړي او تندي سره یې هم ولګي. وایي تندي سره لګول خو بلکل نشته. او بیا چې دی بیا ورته ووایه راشه ماسخوتن لمانځه نه به دلته درس کېږي تفسیر. دا مړه دا اختلافي مسلې دي او دا دغه دي. لکه دغه قرآن د تا چې وختي ښکله وکړه هغه بیانولی کېږي بیا نه راشي. نو دې ښکلولو څه فایده شو چې ته په مخه نښته یې ښکلی او په المارو کې سیده کې او راځي نه اوري نه عمل پې نه کوي. نو په اصل خبر دی چې په قرآن باندې عمل پکار دی. دویمه مسله د قرآن د تلاوت په وخت کې دا عقیده دا خصوصا زمونږ طرف ته دا غټ رواج دی. دا ملکونه چې پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګلادیش، دا خوشحاله ملکونه ټول. او ما په خپله چې په وړوکوالي قرآن یاد کړی دی نو هغه ما د کوم قاري صاحب سره چې ما یاد کړی نو هغه پوښتنو هغه نه ما قرآن ویلو. نو هلته په مدرسه کې ټول واړه لقیږي دقه طریقه ومونږ کوله. بعض خو به کې داسې لقیږي مخې ته ځي راځي، بعض به کې ښه یو ګز ته دا طریقه به کې هم چلېږي او دې نه بغیر قرآن ویلی هم نشي. اکثر به کې په منځه کې هم داسې کېږي، دا سر ویلی شي خشوع نه نه په منځه کې او نه تلاوت په وخت کې. اوس دا قرآن چې ته اورې وایي سړی وایي زه سره وجاړم سوچ پکې وکړم نو چې تا دا چل شروع کړی دی داسې ځای داسې ځای دا کوې نو ته په قرآن باندې څه سوچ وبکې وکړي څه تدبر وبکې وکړي. بیا د هغې نه بعد چې کله زه د عربو په اداره کې یا د هغوی سره په مدرسه کې شوم او علم مې کو نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړی دی هلته بیا زه منه شي. ما ته ډېره ګرانه وه خو چې معمولي به شیخ وایي قرآن وایه ما به شوق اعوذ بالله رقیږه مه وایي لږ ساعت څه به غلط بیا به سټارټ شو رقیږي به نه. ډېر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې عادت شو چې قرآن وایي رقیږي به نه. ځکه چې دا ډېر ګرانه چې ته پې عادت شي او بیا دا چې کوم سره عادت شوي دي د عوام دغه مدرسو کې سبق نه دی ویلی دوی هم لقیږي دغې چې هلته یې لیدلي چې هغو لقیږي. نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحمه الله یو کتاب دی بدع القراء د قاریانو بدعات ډېر ناشنا کتاب دی. چې د الله توفیق راکړو هغه کتاب نه به زه تاسو ته ناشنا فواید بیان کړم. وایي هغه بدعات چې هغه په قاریانو کې دي او په هغې کې هغه یو بدعت دا ذکر کړی دی التمایل والاهتزاز. رقیده را رقیده مخې ته تله شا ته تله وایي فانه من فعل اليهود. دا په اصل کې طریقه د یهودیانو ده. که چېرته تاسو سرچ وکړئ په انټرنیټ باندې بحث وکړئ د یهودیانو د عبادت طریقه نو هغوی چې بلکل خپل عبادت کوي دقې شان لقیږي په مخ او زموږ په شریعت کې دا نشته. او دویمه دا چې د دې د لاسه به انسان کې خشوع نه راځي، اطمینان او سکون په کار سړی په ارام کې. اوس ته باچا سره ناست یا د غټ سړي سره ناست او خبرې ورسره کوي او دا دا چل کې هغه به ته څه کوي بېادبه غلی کېناستي ده. نو چې د الله کلام سړی وایي یا په مانځه کې ولاړ تسخیر کړي په دې مانځه کې هم ګوره خلک ړقېږي دا دا چل کوي داسې به کوم شي په دې مانځه کې مخې ته ځي شاته ځي. نو دې نه ځان ساتل غوره دي. والله اعلم.